افغانستان د سیمې هیوادونو د وصل په نقطې بدلیږي. د مالیې وزارت له لوري په ګمرکونو کې سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو د بهرني ترانزیت زماني مودې په زیاتېدو او په هیواد کې د سراسري امنیت په پایله کې د افغانستان د خاورې څخه په بهرني ترانزیت کې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. کار دی غم د هیواد زخمی وجودي خدر ملنه غواړي زخمی وجودي خدر ملنه غواړي واتساتنه. د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د یوې سترې پروژې پیل. د مکریانونو د ساتنې او پالنې دولتي شرکت د یونیسف موسسې په مالي مرسته د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو رسولو د سیستم یوه ستره پروژه پرانیستله. کار دی غم د هیواد غم د ځان نه دی په کار. د مالی وزیر ننګرهار ولایت ته سفر وکړ. د مالی وزیر الحاج ملا هدایت الله بدری د خپل ولایتي سفرونو په لړ کې 13 ورځ د ننګرهار ولایت له ګمرک څخه لیدنه وکړه. د ګمرک د رئیس کارکونکو او نورو مسؤلینو ستونزې واورېدې او د حل په موخه یې اړینې سپارښتنې وکړې. توکل پکار دی. له 15 کلن ځنډ وروسته د هرات مرکزي سیلو په فعالیت پیل وکړ. د کابل مرکزي سیلو او بلخ سیلوګانو له فعالېدو وروسته د هرات مرکزي سیلو هم فعاله شوه. اوس مهال د هیواد په 15 سیلوګانو کې څه باندې 15,000 هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. د اصلاح شویو کرنیزو تخمونو صنعت د پرمختګ پر لور. د اصلاح شویو کرنیزو تخمونو دولتي شرکت د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته د 10 متریک ټنه سبزیجاتو او نورو نباتاتو د تولید سربیره په ټولیزه توګه 6,930 متریک ټنه اصلاح شوي کرنیز تخمونه تولید کړي دي چې د یادو تولیداتو د پلور او لیږد له درکه یې څه کم 1.950 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او د دولت خزانې ته یې تحویل کړي دي. د نیمروز ګمرک کې قاچاقي توکي ونیول شول. د ګمرکونو د قانون د تنفیذ ریاست اړوند د ګرځنده څارنې مدیریت کارکونکو د نیمروز ګمرک اړوند ساحه کې په قاچاقي توکو بار مزدا موټر چې د دولتي موټرو 40 ټنه پرزې برقي وسایل او د دولتي کانټینرونو یو شمېر ایسیګانې یې په قاچاقي توګه لیږدول ونیول شول او د اړوند ګمرک مسؤلینو ته وسپارل شول. ایلا منصب پروا